لاندې ډیټاګانې په باکس اینډ ویسکر پلاټ کې وښیئ. د روبو یعنې کوارټایل په محاسبه کولو کې میډین په حساب کې مه نیسئ. نو دلته موږ سره ډیټاګانې راکړل شوي دي. راځو موږ دا ترتیبو تر څو د تحول ساحه یا رینج موږ پیدا کړو. نو ترتیب دپاره موږ له کوچني عدد څخه پیل کړو. دلته موږ سره 9 دی، دلته ولیکو، بیا را سره 8، 1، 2 او 3. دلته 3 ځلې 8 لیکو، بیا ګورو چې 9 څو ځلې دی، 1، 2، 3، 4 ځلې 9 دی، لیکو 9، 9، 9 او 9. ورپسې 10 پکې 2 ځلې دی، 10 او 10 او پای کې را سره دی 14. نو موږ ډیټاګانې ترتیب کړې. اوس راځو د اعظمي او اصغري قیمتونه په ګراف کې ځای پر ځای کوو. نو دلته موږ سره 9 دی تر ټولو کوچنی قیمت، دلته یو ټکی ږدو، دا به زموږ ویسکرز شي. همدارنګه یو ټکی 14 باندې ږدو، دې سره یو ځای سم، بل ټکی دا شو. نو ویسکرز موږ ته څه ښایي چې تر ټولو کوچنی عدد 9 شو او تر ټولو لوی عدد 14 شو. اوس راځو د دې میډین دلته رسمو او میډین دپاره راځو موږ سره دغه ډیټاګانې دي. دا ډیټاګانې شمارو 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. 11 ډیټاګانې دي. نو منځنی عدد چې کوم یو وي هغه به موږ سره د دې میډین وي. دلته موږ سره دلته ترتیب شوي دي 1، 2، 3، 4، 5. 5 چې دې خوا پاتې شي، 5 به دې خوا پاتې شي. منځنی عدد څو راځي؟ 9 راځي. دلته موږ سره طاق ډیټاګانې دي، ځکه منځنی عدد موږ ته میډین پلاس راکوي. که چیرې دا جفت وي بیا به منځني 2 عددونه به موږ راخیستل او هغه به مو سره جمع کول، تقسیمي 2 کول، د هغې یعنې اوسط یې د هغې میډین په لاس راته. اوس دلته موږ سره 9 دی. نو راځو دلته په 9 کې یو خط رسموو چې دا موږ ته څه شی راښیي؟ میډین راښیي د دې. نو دا به شي دې ځای نه موږ یو خط رسموو په 9 باندې. دا موږ ته څه شی راښیي؟ دا د باکس برخې منځ راښیي چې زموږ دلته اوس باکس رسمیږي. کله چې موږ دلته د لومړي نیمایي میډین دلته رسم کو، بیا د دوهم نیمایي میډین دلته رسم کو، دا باکس به ورسره څنګه شي؟ پوره به شي. او اوس راځو دلته موږ سره میډین دا یو د دې لومړی نیمایي میډین پیدا کوو او بیا ورپسې د دې دوهمې نیمایي میډین پیدا کوو. نو دلته موږ ته ویل چې د روبو یا د کوارټایل په محاسبه کولو کې میډین په نظر کې منیسئ. د دې نیمایي میډین چې کوم بیرته موږ ته کوارټایل په نښه کوي، دې کې به اوس دا 9 موږ په حساب کې نه نیسو. نو دغه 15 عددونه دلته پاتې دي. د 15 عددونو منځ عدد چې دی هغه به موږ سره د دې میډین وي. دلته څو دی؟ 8 دی. نو راځو دلته په 8 کې یو خط دلته ورته رسموو په دې اندازه. دا شو. او همدارنګه دوهمه نیمایي چې ده د دې میډین چې موږ لاس راوړو، دلته بیا 15 عددونه دي. د دې منځ عدد څو دی؟ منځ عدد یې 10 دی. نو راځو دا 10 راخلو او دې دپاره دلته یو خط جوړو. 10 دې ځای کې راځي. نو دا شو. او اوس پای کې راځو دا ګرافونه سره وصلو تر څو زموږ باکس پلاټ څنګه شي؟ بشپړ شي. په دې شکل دا خط به دلته راشي او دا خط به دلته راشي.